السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم نور پوښتنه کړې ده چې یاره دا غټ ګاډي دي مال بردار چې دا مالونه یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي، نو که دوی نه چېرته په دې مالونو کې نقصان راشي، عیب پرې نه راشي، نو د دې تاوان به ورباندې کېږي او که نه. جناب محترمه دا مسله باقاعده طور سره په کتاب الاجاره کې دغه صراحتا ذکر کړې ده چې یاره مستاجره چې کوم شی په کرایه باندې چاته کوم ولکې کوم مال هغه امانتي ودیعتي د مستاجر سره چې کوم چاته تا په کرایه ورکړی دی نو دا مال د هغه سره امانت دی، بس د باندې هغه احکام جاری دي چې کوم دی امانت دي. یعنی که د کردار پکې و په استهلاک کې د هغې په هلاکولو کې د کردار وی خیال نه ساتوي ویلې چې اسم پردی مال دی بل شی دی د هغې د وجې نه ورکې دا عیبونه راغلي نو هغې تاوان خو پېښ شته، او که نه چېرته آفات سماوي و یا هغه خپل وس کړی او د هغې باوجود مات شوی نو بیا ورباندې تاوان نشته دی. حتی که دا شرط ورسره لګولی دا شرط هم فاسد دی. باقاعده طور سره بخښنه به کوئ، ما د 2-3 ورځې ډېرې مصروفي تېرې کړې نو ډېر سوالونه دي، که نه اوس مې درته ډېرې حوالې پې درکولې. فتاوا بینات باقاعده طور سره صراحتا همدغه مسله لیکلې، پوښتنه ترېنه همدغه شوې ده چې یاره یو سړي چاته مال په کرایه باندې ورکوه هغه هغې ځای ته ورسوه خو باران ترې نه والی دی، نو یا باران وهلی یا مات شوی دی بس همدغه شی دی. نو بیا هغه لیکلي که ده چېرته هغه خپل وس ورباندې کړی نو بالکل بیا څه مسله ورباندې نشته دی، او که نه د وس ورته نه کړی، یعنی مطلب چې د کومې ذمهواریانې دي هغه یې نه دي پوره کړي او د هغې نه وروسته د عیب پکې راغلی نو بیا دا د استهلاک په زمره کې راځي، بیا ورباندې بالکل دغه شته دی. دا دغه عبارت لږ در سره در واخله د فتاوا شامي کتاب الاجاره دا قال فی البحر وفي الخلاصه موزیا الى الاصل، اصل د امام محمد ابن حسن کتاب خی مبسوط خی دی وی لو یا مبسوط د سرخسی خی لو استاجر دارا علی یعمرها ويعطي نوائبها تفسد، او ګره دا کوي ورته ویل چې په دې باندې څه مصیبتونه راغلل د هغې تاوان به م ته ورکوي نو یف تفسد دا اجاره بیخي فاسده ده، لانه شرط ځکه دا شرط مخالف لمقتضى العقد، ځکه هغه خو د دې نه زیات نه زیات هغه د منفعت دغه دی چې هغه ترې نه کرایه واخلي، نور خو اضافي اصل شی د هغه مالک دی هغه د سره. لکه دا قاعده د محیط برهاني لیکلې ده چې مستاجره دا ودیعتي د مستاجر سره دا د اجیري او د سره ودیعتي، نو د ودیعت مسله بیا مقه مشهوره مسله ده چې هغه معلومه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.